بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې د خبرونو سرټکي د شوو ژمنو د پلي کولو په اړه د امیر خان متقي او دغه د پاکستاني سیال ترمنځ ټلیفوني خبرې اترې. په کابل کې د چین له سفیر سره د مولوي محمد نعیم لیدنه او د چین او متحده ایالاتو ترمنځ نوي سوداګریز تړونونه. د لوی او مهربانه خدای په ثنا او ستاینې سره درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن دوشنبه د 1404 کال د ثور میاشتې لومړۍ نیټه ده. زه محمد صادق فروتن یم. دا هم بشپړ خبرونه. د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي او د پاکستان د لومړي وزیر مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار ټلیفوني خبرې کړي. د بهرنیو چارو وزارت د عامه اړیکو رئیس حافظ ضیاء احمد تکل وایي چې دې خبرو کې ښاغلي ډار ټینګار کړی چې کابل کې د شوو ژمنو د پلي کېدو سربیره به د افغان کډوالو د ستونزو حل او شکایتونه اوریدلو لپاره باید جدي اقدامات وکړي. د ښاغلي تکل په وینا نوموړي د پاکستان د کورنیو چارو وزارت لخوا د کنټرول خونې د رامنځته کېدو او د کډوالو د شکایتونو اوریدلو په موخه د مرستې د ټلیفوني شمیرو د خپرولو هم خبر ورکړی. همداراز مولوي امیر خان متقي د ستونزو د حل لپاره کابل ته د خپل پاکستاني سیال وروستی سفر مثبت ګام بللی او د شوو پریکړو د پلي کولو او هیواد ته د راستنېدونکو افغان کډوالو ستونزو ته د رسیدو په موخه په مرکزي کچه د کنټرول خونې او د مرستې د اړیکو شمیرو د فعالولو اقدامات ستایلي دي. بل خبر کې کابل کې د چین سفیر ژاو شینګ د بهرنیو چارو وزارت له مالي او اداري مرستیال ډاکټر محمد نعیم سره تعارفي ناسته وکړه. د بهرنیو چارو وزارت د عامو اړیکو رئیس حافظ ضیاء احمد تکل وایي دې کتنه کې دواړو لورو د افغانستان او چین د سیاسي، اقتصادي او کلتوري همکاریو پر پراختیا خبرې کړي او ټینګار کړی چې د اړیکو لا پیاوړتیا لپاره باید ګډې هڅې لا پراخي او دوامداره سي. دې کتنه کې د چین سفیر ویلي چې هیواد له افغانستان سره د یو ګاونډي هیواد په توګه د اړیکو پراختیا او پیاوړتیا ته ځانګړی ارزښت ورکوي. د عدلیې وزیر شیخ عبدالحکیم شرعي د یو شمېر خصوصي روغتونونو له مسؤلینو سره په کتنې کې ټینګار کړی چې خصوصي روغتونونه باید د مادیاتو پر ځای د خلکو خدمت ته زیاته پاملرنه وکړي. ښاغلي شرعي ویلي چې ځینې روغتونونه یوازې د سوداګرۍ په موخه جوړ سوي او له ناروغانو څخه د زیاتو پیسو د ترلاسه کولو لپاره له هیڅ ډول اقدام څخه ډاډه نه کوي. نوموړي د روغتونونو له مسؤلینو غوښتي چې د روغتونونو او خلکو د ستونزو حل په موخه یوه ټولنه رامنځته کړي. بل خبر کې صنعت او سوداګري وزارت وایي چې افغان قزاق سوداګریزه غونډه به سبا سه شنبه کابل کې د دواړو هیوادونو دولتي چارواکو او خصوصي سکتور استازو په ګډون پیل سي. یاد وزارت زیاتوي په دې غونډه کې به د افغانستان او قزاقستان ترمنځ د سوداګرۍ، پانګونې او ترانزیت په برخو کې د همکارۍ فرصتونه وارزول سي. نن دوشنبه د قزاقستان د لومړي وزیر مرستیال سریک ژومانګارین په مشرۍ لوړ پوړی پلاوی د اسلامي امارت له چارواکو سره د خبرو او افغان قزاق سوداګریزه غونډه کې د ګډون په موخه کابل ته راغی. او په پای کې د رویټرز د راپور پر اساس چین یو شمېر هیوادونو ته خبرداری ورکړې کله امریکا سره داسې سوداګریز تړونونه لاسلیک کړي چې د دې هیواد ګټې زیانمنې کړي نو له سختو غبرګونونو سره به مخ سي. د چین د سوداګرۍ وزارت ویلي ټرامپ پر خپلو سوداګریزو شریکانو د فشار راوړلو لپاره په یو داسې طرحه کار کوي چې له چین سره خپلې سوداګریزې اړیکې محدودې کړي څو له امریکا څخه د تعرفو معافیت یا کموالی ترلاسه کړي. د چین او امریکا ترمنځ سوداګریزه جګړه وروسته له هغې زیاته سوې چې واشنګټن د چین پر وارداتو تعرفه 145 سلنې ته لوړه کړې او په غبرګو کې بیجینګ هم د امریکا پر وارداتي توکو 125 سلنه تعرفه ولګوله. قدرمنو لیدونکو له متیا مننه. تاسو کولی شئ د اروج بېلابېلې خپرونې په ځانګړې توګه مستندونه د دې ادارې د سوشل میډیا له طریقه وګورئ. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.